د قیمتي ساتي د شي انسان باندې بل د جزام مرز ولګي دا وکه به پریوزي اډو کې به پاتې شي الله بر شړې فقیر کی ذلیل به کې رسوا به کی دومره سخت خبره عثمان بن عفان نقل لي وی هغه خلک باندې کول د دې خبره نه الحقره چې خلکو د مولنا مجمع کوي بلکې تاسو دا خرج کوي عثمان بن عفان هغه انسان دی اهل علم فرمایي چې دې اسمه کني ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن عثمان بن عفان د محمد رسول الله زم دی او د فیل د واقع نشبه کله ورسه پیدا شوی دی رسول الله دول یعنی ورکړي رقیه ام کلثوم یو شي ورکړي چې وفات شو به بل چې دا وفات شو رسول الله ویلې کزما شرط درې ملور ادم مدل ورکوله تقریبا نشته شپږ سره حدیث ټول نقل لي دوی د تبوک په غزا کې نحس او خان او سل اسنا او دویش لکه درهم مجاهدینو باندې خرج او خرچه ورکړه دا سره والي رسول الله بدل دا خبره کوله چې عثمان د دې عمل نور څه تبلیغ عمل ونه کې الله رب عزت سره پر بل جنت مسله برابر کړي ده د دې خبرونه دا معلومیږي چې انسان په دې دنیا کې د شو عمل وکړي چې الله رب عزت لا نږدې شي او الله معاف کوي جنت ته ور داخل کړي نو عثمان رضی الله عنه بس ویلي بانه كان ينحن الحقره هغه ویل چې مسلمانان د عمل په دې مناسبت مې نه جمع کوي چې سبب قیمتي شوی دي مسلمانانو مونږه به ډېر پیسې راټولې کو دا ګناه ده دا جرم دی دې څو نقصان ځان سره یاد ساتي یو نقصان به کې دا دی چې کله یو سړی د عمل جمع کوي د قیمتي د پاره دا د نفس په ذلیل تو باندې دلالت کوي او د انسان په بد اخلاقی باندې دا سړی بد اخلاق لري د ایمان بده چې برباد کیدل کې سړی چې ترخه او اندوانه یې مړغونه هغه په عسل او شحته باندې واچوي کیسه اخلاق شدي هغه د مؤمن علامه ده نو کیسه اخلاق د مسلمانانو باندې خرچه کول هغه نه مال نه جمع کول هغه سره دغه مسله په دینت باندې نه کول چې سبب قیمتي کیسه اخلاق د سړي ایمان بربادي د الله رب عزت وعید لاندې راځي د محمد رسول الله وعید لاندې راځي د صحابه د سختي لاندې راځي دویمه ناشنا خبره ده چې کله یو سړی هغه د عادت لري چې مال جمع کوي د مسلمانانو د قیمتي لپاره د شي سړی له رب العالمین ضرور په دنیا کې سزا ورکړي دا په ځمانه پویږي نه خو څنګه الله به سزا دل ورکړي نتیجه دارو وتله یو سړی چې وغاړي چې زره دنیا د عذاب نه بچم د غیر پر خطر طریقه دا چې الله په دې بندگانو باندې خرچه کول دې لپاره اخی کوله رسول الله چې ځکه موجود دی او دا مینه چې په کوم ځړ کې موجود دی یو سړی د الله نه بکنه غواړي ایمان په سړی کې موجود دی شکر د الله د انعاماتو امر بالمعروف و نهي عن المنکر تزرع عاجزي دعاګانی او د الله په دې بندگانو باندې خرچه کول دا سړی به د الله د عذاب نه بچي او کچیرته مال جمع کوي په دې مناسبت باندې چې د انسان به ډېری پیسې په وګټي نیت د اول نوران دی دا سړی به د الله د عذاب لایق ګرځي دلته به ورګه غدلته ورنه کې نه په غیدونه بل ډېر خطرناک صفت به کې نقصان داري ودا انسان د خلکو نه لري کوي انسان مدني او تبع دی دیو بسره نه سوال ولري په یو باندې خرچه وکي لیکن چې ته د اعمال جمع کې نو ارسل استغفار نه راځي ولکه دا ډېر ظالم دی کزما ضرورت هم دی خو دې شړې نه اخلم دا ډېر خطرناک دی د دې وجنه ابوبکر رضی الله عنه خالد بن ولید دا وصیتم کو وېته شکل لاړ دي فارس په طرف باندې د ایران په طرف نرمي به کوي د خلکو سره سختي ونه کوي و الا که سختي دی وګړه ګور کار بزان له وګوري الفت به ځان کې پیدا کا رسول الله فرمایي په دې انسان کې بالکل سره ایمان نشي چې څوک سره مینه نه کوي او نو دا رب چا سره مینه وکي دلیل له بدی باندې چې بدی احتقار مال جمع کول باندې سړی د خلکو رسولګونه پریوځي در رب العالمین د نظر او د سرګونه پریوځي او د محمد رسول الله رسولګونه دا د الله په دښمنی کې سړی واقع کیږي یو بل نقصان دی د مسلمانانو په جامعه کې ډېری بد اخلاقین به دینه پیدا کیږي داغه به ضرورت او ته مال دل ورکینه په هغه قیمت باندې چې کوم هغه غواړي ته ډېر اوشت نرخ ورته ټاکي نو په دې وخت کې مجبور شي هغه انسان چې هغه سود په طرف باندې روان شو سره د عمل د وجه نه چې هغه سود وکي ام په دې ګناه کې وزرت شریکي لاره ته دې برابر کړه یو نقصان علماء دا خبره ذکر کړی دا و الاحتقار ثمره من ثمار حب النفس المقيت ودا مال جمع کول په دینت باندې چې دا ډېر قیمتي باندې به تمام شي ودا د هغه نفس او چې هغه رب العالمین په دشمنی کې ور واقع دي د هغه میوه ده دغه ثمره ده او د الله دشمنی چې کله شړې ودرېږي هغه په دنیا کې هم ذلیل او په آخرت کې هم ذلیل برباد شو ده او بل نشه نقصان بګداري چې دار مسلمانانو په دې منځ کې همدردي د منځوړي لري کیدا د صحابه مابین کې همدردي وا
په یو غزا کې ملګری طلب د اوبو کې بل ملګری ارمانو کې ویغله ورکه بل ملګری ارمانو کې ویغله ورکه ترڅو شغله ورسېدل نو درې وړ ملګری شهیدان شو اما مشهور واقعه شریعه سره ده لیکن چې دا اول نصادانه دومره غنده ورانی چې زبدا شه جمع کوم په دینت باندې سوال مسلمانانو په ډیر مال جمع کوم نو کوم اثر چې الله زموږ مطالبه کړی دی د مؤمن په مقابل کې هغه یې به زموږ نه ختميږي هغه چې ختم شي به د مؤمنانو صفات زموږ نه وځي او بل لوی نقصان اهل علم فرمایي وېدار مسلمانانو په جامعه کې صله رحمی قطع کوي نو رسول الله صلی الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د دین د اسلام درې سو شپته خو نه دي الله رب عزت شکل یو انسان له اراده د خیرو کې نو په دې کې د بعضي اعمال توفیق ورکړي ځکه بعضي ایجابي او بعضي سلبي یو خو په خوینه کې دا چې سړی په جنت ته محروميږي مال جمع کول په دینت باندې چې سبب مسلمانانو دله محتاجي او زه به پوښت قیمت پر باندې خرج کما دي نظری دي عقيدي د دې انسان نتیجه دا پرې خو چې د جنت نه مدا محروم شول جهنم په طرف باندې بدار رواني کی لیکن کته چرته ځان سره مال جمع کی او الله رب عزت په دې باندې د اسباب راوځي چې ایسب کې قیمتي رااله او د مسلمانانو سره مال مو بهم ته نرمي کوله کاسه اخلاق د استعمالوله نو امید دار چې الله تعالی حلاله ګټم درکې په نه د دا فیصله موږ جنت لپاره به داخل کی الله رب عزت موږ تاسو له توفیق د کیسه اعمال ورکړي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین